د جهل تیارو په وړاندې کلک ګزار. د غزني خواجه عمري ولسوالۍ برکت سیمه کې د محمدیه مدرسې د نوي تعمیر د جوړېدو کار پیل شو. په بیا رغولو یې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د الخیر مرستندوی بنسټ له لوري ورکول کیږي. د مدرسې دغه تعمیر د الخیر خیریه بنسټ په سپېڅلو او نه هېرېدونکو هڅو باندې د ملي سوداګر حاجي صاحب عزیز په مالی ملاتړ تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت باندې جوړیږي. دا مدرسه به 6 اتاقه لري، طعامخانه به لري، آشپزخانه به لري او دا به انشاءالله په داسې کیفیت جوړیږي چې دا به یو منزل وي، خو که د توانایي پیدا شو وسم پیدا کو انشاءالله دا به دومره با کیفیته کار وي چې 4 منزلو زور به هم اخیستی شي او تاسو به کولی شئ چې دا تر 4 منزلو پورې لوړ کړئ. په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې دیني علماو د دیني مراکزو په اهمیت باندې خبرې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې د دغه شان مرکزونو په آبادۍ او خدمت کولو کې لاس ورکړي. لکه چې څنګه په دغه وخت کې د علم ملاتړ کړی ده، د علماو ملاتړ هم کړی ده او د مدارسو خدمت هم کړی ده. له خپل اولاد هم کوم روزي کوم شی سپمولی ده هغه مدرسې یا طالب تور کړی ده. دغه د ثمرې موږ وینو الحمدلله. د محمدیه مدرسې نوې ودانۍ به 6 درسي خونې، پخلنځی او نورې اړینې اسانتیاوې ولري او په 4 میاشتو کې به ورغول شي.